زمانو بنیادی چیز اخلاص دے بس اخلاص کی اللہ مدد کرے اور جو اخلاص نہیں اللہ مدد نہ کرے اخلاص کی نو اللہ دا سے مدد کی لکہ دارالعلوم دیوبند سره چیو د یو انار د بوټي لاندې مدرسه روانه شو ورشه وګوره کم ځای ته ورسېد اخلاص کی دارالعلوم حقانی ته وګوره څومره بچی ته خدای فارغ کړ او د دنیا ګډ ګډ ته ورسېدل او د دین په نشر و اشاعت کې مصروف دي اخلاص کی نو مولانا الیاس رحمت الله علیه ته وګوره یو عالم وروت ځان سره څو کسان واغشتل هغې ته بسترې په اوږه کړې ورشه نن د دعوت و تبلیغ کار د دنیا په ګډ ګډ کې شروع دی الحمدلله دا د مولانا عبدالقیوم سے محترم اخلاص دی چې دارالعلوم نعمانیه هغې له خدای پاک دومره ترقي ورکړه او دومره بچي فارغ شو او چې اخلاص نه د الله رضا نه د آخرت ثواب هم نه او په دنیا کې هم څه موده نقش وي نقش و نگاری لیکن رستو بیا ختم شي داسې ډېر ولیده بنیادی چیز زمارونو د الله قرآن دی د الله د قرآن خدمت کېږي زموږ په مدرسو او الله زموږ د علماو نه د دین کارونه اخلي په مختلفو شعبو کې بعض علما لګیا دي او خلکو ته ناظره ښیي د قرآن شریف دا هم ګورې لوی خدمت دی الف زبر او با زبر با ورته ښیي هغه ژبې چې په قرآن نه ګرځي نن زموږ د علماو د برکت نه په زرګونو ژبې د الله په قرآن چلیږي په زرګونو ژبې لګیا دي او د قرآن شریف تلاوتونه کوي لویه خبره د ناظرې استاد دی د خپل درس ته سپک نه ګوري زما یو شاګرد ما نه راغی ما ویل لکه څه کار کوې وی سم نه نو ما له سخته غوسه راشي چې وی دا اسم نه که نه ما له غوسه راشي زما باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه د خپل وخت لوی مفتي و هغه به وی چې دا وی چې نه د دنیا کار کوم نه د دین وي دا لا سړی وي دا سړی نه دی یا د دنیا کوه یا د دین کوه خو کار کوه په کار خدا دی چې دین مقصود به ذات وګرځې دنیا وسیله خو زه چې دین سره دی نه لګي د دنیا کوه څه شغل خو کوه که نه قمقله وی سم نه ما تا ته څه پاګلې لکه درس دی نشته وی نه مې چې ته امامتي نشته یو جماعت کې ځان وردن نه که خیراتي امامت نه چې وی ما سره غټه امامتي ده نو مې ته څنګه وی چې سم نه تا ته د امامت کمزور شیخ کړ امام خود پیغمبر په مصلی ولاړ دی امام خود د خلق منځونه د یو نو چکل اویشتو ته ورسول دا لمونځ چې کوې یو په یو ثواب چې امام پسې مونځ کوې 27 چنده ورسېده نو ستا د برکت نه رسلو کسو منځونه 27 چنده اوچت شو نو د هغوی به نه کمیږي د هغې برابر ثواب ستا شو او چې ته امام یې په جومات کې نو خلکو ته څه نصیحت نه کوې جمعې مونځ نه کوې ولې نه نو مې دعوت نه دوی شی بل کم دی ته وایې سم نه ناظره نشته چې ماشومانو ته وښیې وایي بلا واله دي را سره قمقله مې ته وایې چې سم نه تا ته دا نو څه شی نه ښکاري چې ته ورته ناظره و نه ښیې ماله بخاري له نه راځي ته به ورته بنیاد خو ته جوړی خوشحاله شو بیا مې ورته نورې لارې وښولې مې درس شروع کړه سیکنډ ټایم مدرسه جوړه کړه دا چې کم هلکان دي د سکول کالج دوی ته باقاعده واړه واړه کتابونه شروع کړه د صرف د نحوې د لغت د ګریمر ماښام ترجمه شروع کړه درس قرآن درس حدیث شروع کړه اوس صاحبه غټه مدرسه ده الحمدلله څوک علما لګیا دي د حفظ خدمت کوي او ډېرو سینو ته د خدای قرآن الله د هغې په برکت وردن نه کوي څه د قرآن د تجوید خدمت کوي اوس هم ستاسو په ګاونډ کې ما د هغې ذکر وکړ قرآن شریفونه خلکو غلطو درست شو صحیح شو زموږ مولانا قاری عمر علي صاحب محترم څومره شاخونه و تحسین القرآن الحمدلله ما هلته هم خراج تحسین ورکړه دلته مو ته زه پېښ کړم غټه خبره ده څو
لګیا دي مدرسو کې علماء ته طالبانو ته علم خي د دنیا علما فارغ شو او بعض لګیا دي د بناتو مدرسې شروع کړي قسم په خدای د دې علماو د برکت نه نن ښځو بورقې په سر کړې څادرونه په سر کړل نن ښځې عالمانې شوې او نن زنانه د قرآن شریف حافظانې شوې او تجوید ښځو زده کړه قرار دا د علماو برکت دی زمانو قسم په خدای که د علماو احسان دا تاسو یېرولی شئ نه شئ یېرولی که منئ که نه منئ خو دا ستاسو دا خپل اعمال عقاید او دا چې څومره نن په کورونو کې حافظان پیدا شو مجودین او قاریان پیدا شو عالمان او مفتیان پیدا شو په خدای قسم دا د دې علماو د قاریانو د حافظانو برکت دی بنیادي څیز د خدای قرآن د رسول الله مبارک سنت احادیث ټول د قرآن شریف تشریحات او د هغې متعلقات ټول د اول نه اخره پورې چې څومره دي دا ټول د قرآن شریف چې کوم آیتونه دي د هغې توضیح ده د هغې تشریح ده د هغې د عمل لارې اسانه د هغې ترغیبات دي او چې څوک د هغې په لار کې رکاوټ وي د هغې مذمتونه دي ټول قرآن د دې نه ډک الله حضور پاک لېږلی دی نه دی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم د قرآن تشریح به ته کې لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه امام بخاری کتاب التفسیر کې د ابن عباس په حواله ثم ان علینا بیانه ان تبینه للناس د قرآن توضیح تشریح به د خلکو ته تکې هغه ډیوټي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پوره کړی قرآن د الله کلام د خدای خبرې والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهذا د الله خبر نازل پچا دی په یو عظیم هسته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او معجزه د چا ده د حضور پاک پیغمبري د الله په خوښه پیغمبري کې عقل کار نه ورکوي دا پکې نشته چې دا د ټول کلي مشر دی نو دی به پیغمبري یعنې عتبه د ټولې مکې د خلکو مشر دا نشته چې دا د جرګو خاوند دی او د خلکو فیصلې کوي دا به پیغمبري یعنې ابوجهل د جرګو خاوند دا نشته چې د ډېر ټول قوم مضبوط قوم سربرا دی دی به پیغمبري یعنې د حضور پاک د قوم نه مضبوط قوم بل نشته د هغې سربرا ابوطالب دا نشته چې د عمر زیات دی به پیغمبري لکه مکه کې اخنس غوندې خلک مشران او سپینګري دا شی پکې نشته پیغمبري د الله په خوښه د الله عالم حیث یجعل رسالت چاله چې خدای نبوت ورکوي په دې الله خبردار الله ته پته ده چې دا وجود د پیغمبرۍ د تخم قابل دی د وحی د اوچتولو د بار قابل دی د الله د خلافت او په دې ځمکه د نیابت قابل دی او دا نه دی هلکه یو زمیندار ته پته نه ستاسو د سړک په غاړه پلاټ په څو دی په 100 لکه او په 10 لکه روپۍ مرلبه هم نه میلاویږي داسې ده که نه ده او په میرو او په بانډو کې دی خوا چې لارې نی پټي په څو دي ما په خیال چې په 100-10 زره باندې به غونډ جرګ کېږي چې څومره لرې زمیندار په دغه پلاټ کې غنم نه کري هلته یې کري دا وایي که ته زمیندار ته وایې چې په دا ارزان باید په ټول هغه شاړو کې هلته غنم کري او دا په 30-40 لاک روپۍ مرله ده دې پلاټ کې نه کري اب وایي کاکاجي ته په دې نه پوهېږي دې کې تخم نلم دا روکئ دا زرغونه نه کوي دلته به پمپ جوړو د هغې دا قابل دی هغه نه دی دلته به کارخانه جوړو د هغې دا قابل دی هغه نه دی هلته به جوار کرم غنم به کرم توری ټیپر به کرم د هغې هغه قابل دی دا نه دی نو زمیندار په دې پوهېږي الله به نه پوهېږي الله ته پته ده چې چاله پیغمبري ورکو انبیاء الله راولېږل د مخلوق د هدایت لپاره او په هغې کې یو خاصو صفتونو والا الله په دې پیغمبرانو کې نور منتخب کړل چې هغې ته رسولان وایي دا الله راولېږل د مخلوق د هدایت لپاره زمونږ ښکلی مبارک پیغمبر
نبی هم دی د الله پیغمبر، رسول هم دی د الله مقدس استاد دی، ورسره یو بل صفت هم لري چې د یو پیغمبر نشته، هغه صفت دا دی چې خاتم النبیین هم دی، د حضور پاک نه پس نه بل پیغمبر شته، نه راغلی دی نه به راشي. انبیا خو مخکې ډېر تېر شوي، رسولان هم ډېر تېر شوي، خو خاتم النبیین والمرسلین. بلکې حدیث کې یو ځای کې راځي آخر الانبیاء، د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر. دا لقب، دا صفت، دا د زبردست صفت دی، ځکه دی د ټولو پیغمبرانو ناسخ شو، دی د ټولو پیغمبرانو د نبوت مکمل شو، د دین د قرآن د ټولو پیغمبرانو د دینونو مصدق او مهیمن شو. دا لوی صفت دی، دا صفت الله چاله ورکو محمد مصطفی له ټولو صلی الله علیه وسلم. بیا قرآن د دغه مبارک پیغمبر معجزه، او چې څنګه پیغمبري د خدای په خوښه، معجزه د الله په خوښه. لیکن ورونو معجزاتو کې لږ فرق شته، بعضې وړه ده بعضې غټه. هر یو معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل وایي، دا براهین دي، دا دلایل دي، دا آیات بینات دي، دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل د الله له طرف نه. نو موږ به د معجزې ته په درون نظر ګورو. حضرت سلیمان علیه السلام معجزه سوا، تخت به په هوا چلېده، باد تابع ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر. سار نه غرمې پورې به د یو میاشت مزل و، غرمې نه ماښامه پورې د یو میاشت مزل. خو چې سلیمان علیه السلام لار معجزه مرسله خیر و خلاص. د حضرت موسی علیه السلام معجزه سوا، کونټۍ و امسا په ځمکه وغورځوله، اجدها خامار به جوړ شو. ځای نشته، ای ورته ولېږه، ځای ورته ویلم قرب را نږدې شه، شاته ځای نشته را نږدې شه، هله 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 شاباس، ما سره چا مینې ما ته را نږدې شه، ماشاءالله را نږدې شه. او که نه څونه نږدې وي نو هغه مینه زیاته یې که نه، را نږدې شه را نږدې شه، ماشاءالله ماشاءالله. اوس کښېنئ، اوس کښېنئ، کښېنئ په خپل ځای باندې. په بو خلکو ستاسو مینه خو ما ته معلومه ده. زه خو ګاډې نه شم ودرول په بو بازار کې، چې ګاډې ودرول دا خلک را منډې کړي ټول، ستړي مه شي او په خیرالې او چای ست پکې یو هم نه کوي. امین پکې زمونږ اشنا دی، یقین کوه که د پیالې ست په ده کې وي، دا امین کې ماشاءالله. بس اوس کښېنئ په خپل ځای، جزاکم الله اکرمکم الله، په خپل ځای کښېنئ، جزاکم الله. بس بچې خبرې نه اوس، اے بچې بس ما ته ګوره. سلیمان علیہ السلام د دنیا د لار معجزه لاړه، موسی علیہ السلام معجزه سوا، دریاب کونټۍ و پکې لارې جوړې شو. قرآن وایي بحر قلزم، سمندر دریاب دی، بحر قلزم. ما هغه ځای لیدلی دی کوم ځای چې موسی علیہ السلام په امسا والي او دی کوم ځای پورې وتی دی، یو طرف ته مصر دی، بل طرف ته وادي تیح ده، کم از کم 12-13 کلومیٹر بلکې د دې نه زیات مزل دی په دې بحر قلزم. نهر سویز، دقلته نهر سویز هم بیا جوړېږي، دغه دریاب سمندر اوهو سمندر دریاب کې لارې جوړېدل، غرونه ډېر ګهره او ډېر ژور دریاب، او دریاب خو لاندې ځمکه نرمه فورا پکې هوا وچلېدله، او هغه ځمکه ورته اوچه شوه. موسی علیه السلام مخکې لاړ، بیا ملګرو ته د اوبو تکلیف شو. الله قرآن کې وایي چې دا کاڼې ووهه په دې امسا باندې. خبرې نه بچې، خبرې نه، چې کاڼې په امسا وو، د هغې نه 12 چینې روانې شوې. ما غلی دي په وادي تیح کې، آبار موسی ورته وایي، حکومت پې بورډ لګولی، لیکن چې موسی علیه السلام لاړ، معجزه هم لاړه، غټه معجزه. هغه امسا چا پیدا کړه او کاڼې پې ووه دریاب، اوس هغه کار نه کېږي.
زمونږ د حضور پاک مبارک معجزات دام واورئ. یو صحابي وي ما له رسول الله مبارک یو تولیه راکړې وه، یو رومال چې کله به خیرن شو، رومال چې خیرن شي څه ورسره کوو؟ اوبو باندې وینځو. وی قسم دی ما به تنور کې بل تنور کې به مې ومنډه، بل تنور کې چې بار به مې راوویسته صفا پړق به یې و چمک پاک شوی به. ما وی میں کم رومال چې د رسول الله مبارک وجود سره لګېدلی دی اور نه سوځئ. کم صحابي چې حضور پاک له غاړه ورکړې ده، سینه ورکړې ده، لاس ورکړې دی، اور به کم ځای نه سوځي. لا تمس النار مسلما رآني او رآ من رآني. د ترمذي حدیث. یو صحابي وی حضور پاک له مې ډوډۍ کړې، ګډ چیلې مې ورته حلال کړې، روټۍ وخوړه، ملګري ورسره و، هډوکي په ځمکه وغورځول. ویې فرمایل دا هډوکي راغونډ کړې. ما راغونډ کړل، مخکې کېده کې مې ښودل، لاس مبارک یې پراخ که واپس دی خدای چیلې جوړ. څه نظربندي نه وه، ډېر عمر هغه چیلې مونږ کرو، برکت لم ساتلی و، بیا بوډا شو هم ذبحه کړو. دا د حضور پاک معجزه شو. مکې نه چې حضور پاک کله هجرت کو مدینه شریفې ته، چې د مکې د حدودو نه واوړېدل مدینې ته تقریبا نږدې شو، هلته یو ښځه وه ام معبد یې نوم و، مشهوره سخي ښځه وه، بهادره ښځه وه، هوښیاره. حاتم طی چې څنګه مشهور سخي و، د هغې علاقې ته ورغلل، هغې نه یې مطالبه وکړه د مېلمستیا، هغې اوبه موبه ورکړې، وی دلته کښېنئ، خاوند مې ګډې چیلې سرن له بوتلي، مازدیګر ماښام به راځي چې راشي یو ګډ چیلې به درته حلال کړم، درته به پوخ کړم. چونکې په رسول الله مبارک تلوار و، وی نه موږ ځو، زموږ تلوار او د کور په ګوټ کې یو چیلې تړلې وه، وی دا راله شي. ام معبد ورته وایي چې هغې کې پی کوم دی، خو اوچه ده، د زمانو اوچه ده، اوچه چیلې کې پی د کوم ځای نه راځي؟ پی نشته بل ناجوړه ده، که دا جوړه وه دا به نورو څارو سره سرن لتلې وه. حضور پاک بیا ورته وفرمایل، وی ته ورشه کښېنه، الله به خیر کړي. ښځې ورپورې وخندل، هغوی دا خیال و چې د ګډو چیلو په قصو دوی نه پوهېږي. وی وچه ولنګه نه پېچل، وی زه راته یم چې وچه ده، که دې تیلی زور ورکړې ساس کې پی پکې نشته. وی ما له اجازت راکړې؟ هغې وی اجازت دې خو څه ده شی، اوچه ناجوړه چیلی ده، نو ته له شی سوی ته اجازت وی هم ده. یو کاسه وه د لرګي، عربۍ کې قدح ورته وایي، هغې راواغېسته، رسول الله مبارک چیلی ته کېناست، الله اکبر، خپلې مبارکې ګوتې د چیلی تو سره وجنګولې، خو چې ګوتې ولګېدې د چیلی غولان دوتي د پیو د لبریز شوډک شي او چیلی شخون شروع کړ. چې کوم څاروی ناجوړې شخون نه وی، او چې کله جوړ شي شخون وی، شخون دې شروع کړ، په ټکه جوړه شوه او داسې پهتې ولشل چې رسول الله مبارک وسکل، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسکل، حضرت عامر ابن فهیره خادم دی هغه وسکل، عبدالله ابن وریقط لارښودونکي دی هغه وسکل، ام معبد وسکل، حضور پاک ته روان شو. چې مازدیګر یې خاوند ابو معبد کور ته راغی، ماښام مازدیګر، ښځه ورته یې سړیه چیلی ته دې ګوره جوړم ده، ورشه بیماري ختم، د هغې لګیا دی ګیا ښه په بر پرې خوري او ښه شخوند پرې وایي، او ورشه وګوره اوس هم غولان د پیو ډکه ده، نو چیلی نه بلاربه شوې ده نه لنګه شوې ده او د پیو ډکه. دا څه ماجرا وه؟ وی دقسې یو ډله راغلې وه، یو هلک پکې و، وی سینګ شکلونه و، دا ای ښځې دا خو هغه هلک دی چې مکې خلکو مجبور که او په هجرت راوتې دي، دنیا په انتظار ده او د آخر زمانې پیغمبر دی. تا ولې نه ایساره؟ ما خو ډېر وس وکړه خو ایسار نه شو. څه موده پس دغه ابو معبد ام معبد ښځې سره د څو بچو د قوم د بعضې کسانو مدینې شریفې ته لاړل او الله ایمان ورنصیب. دا معجزه شو. یو بل هم درته و، حضور پاک په یو سفر کې و، په هغه سفر کې یو صحابي اوسۍ ښکار کړې وه، په پړي تړلې وه،
اسے زور کئی نبی علیہ السلام تے ځان را نږدې چې را نږدې کړ حضور پاک سره خبرې شروع اور اسے خبرې کوي موت چې څنګه خبرې کوي داسې نه چې خپل لکه اوس میږي خبرې کړې دي خو خپل جبه کې کړې سليمان علیه السلام په پیښې وي قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون الله کی تعبیر اور بعض علماء وی چې هم دا خبره په دې الفاظو میږي کړې دي ولیکن محققین وی چې نه دا خپل الفاظو دا مفهوم دي لیکن اسے بالکل عربی الفاظ جسے مونږ وایو هغه څه خبرې شروع کړې وې ستاسو مرګري ځخ کار کړې ما په دې مخامخ غر کې یو غار دی زما واړه کوچنیان بچیان دي پکې وګوري نو ما خلاصه کچې غیله په ورکم بیا براشه معجزه شو رسول الله مبارک او فرمایي د اخلاص کوم ورانه وې داسې درنه وعده به سره وکم چې په مخ د ځمکه اسمان لاندې بچانې کړي وې سکه وې کزه واپس را نغلب نو ما دې الله پاک د قیامت پر ورځ د حرام خورو په سب کې پاسه عشارین عشرون غونډون کې حرام کوي کړي چې دې وې رسول الله مبارک رضی شو وې قف شعري لما قلت چې دا کوم خبر او په وخت دې را لودرو وخت مې غوني شو او صحابه دې واقعي خطرناک قسم خور یعنی وعده وکړه خطرناک او د قیامت پر ورځ د مسلمانانو په صفونو کې د حرام خور نه خراب انسان بنشته كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به کما وخه چې د حرام زرغونه شو بس دا غي لایق اور دی بل شي نو څومره حرام خوري کوونه څومره پر دې کور چې دیونه قسم په خدای حرام قسم مې راته او به اس کې ګناه مثبت کې نه قبلې ثواب نه کېږي دعا کې نه قبلېږي ته مسلمان ته عبادت کې دعا کې صدقه کې کور دې پردي نه ولې دې ته نه قبلېږي لارې اسبه سب دقه سو ور دیتا څومره نه کې چې کې ټول لاره ثواب بالکل د مانځه نشته روزه نيسي او دغه وبس کې دغه حرام او بچ پردي کور دې نه ولې زمکه دې پردې نه ولې چې څومره غنم جوړ ټول حرام د حرام خور نه دعا قبلېږي نه عبادت قبلېږي خلک غرق دي پردې دکان دې نه ولې ته پکې تجارت کې او باغې کې پیسې ګټې ارس دې تباہ دي سود کې سودی کاروبار رسول الله مبارک فرمایي درهم الربا يأكله الرجل اشد عند الله من 36 زنيا پشپگو دیر شو زناکارو دمر اللہ نخف کیگی لکه د سود په یو روپے کې څومره خپکیږي الربا 70 جزءا رسول الله مبارک فرمای ایسرها ان ينكح الرجل امه خپل مور سره سکه مور سره چې او یا کرتا بدفیلیو کې زناو کې قسم په خدای پرې دوبره الله نه خپکیږي لکه په سود څومره خپکیږي مفهوم ده څومره خلک په سودونو لګیا اندر پلې دي سودونه خلک قرض په موټر سایکلو کې په موټرو کې په نغدو پیسو جزاک الله فلان کې مې مسکین سره امداد وکړه جزاک الله خدای دې وبخښه سود خورا تا خدای بخی زمون په کلی کې یو قبر دی زمون په کلی کې یو قبر دی هم مخ کې خو بیا دې جنجال جوړ شو بیا مو بند اوس نه خایو چې کم ځای د میګو سوړی او میګي نه ځي مشرانو به الته لاړل د هغې نه به په دې دوو ګوتو خوره راواغېسته دا قبر نه د میګو په سوړې خوا کې به یې کېښود د میګي به وتښتېدل سودخور یو خبره نه ده یو نه ده یوازې دا نه دی هر سړی نن مبتلا دی دا ټماټر کې خرڅوي لاندې واړه پټینی براغټ سړی دوکه کې الوګان چې بازار کې خرڅېږي بوجای چې خرڅوي
لاندې واړه پټینی وی سر ولا جوړ کا برا غټ ورته وګوره امرود چې خرڅېږي لاندې واړه پټینی کچا چې څوک ماتول په غاښ نشي برا زیات کینوان وګوره لاندې واړه برا چې په کم قطار جوړ کړي غټ ګوړه راله چا چې پخه کړه مې لکه زه چینی نسکم وی نه دا مې دله ګوړه کې پخ کړې ده دا خپله سوچه ګوړه ده ما ته وګوره ګوړه خپله ده وی مې پور کې خو چینو بوجه نه ده اړولې سر یې ښکته کړه کچه ګنیري وي او د چینو بوجه پکې اچوي دا سوچه ده سوچه ده کم ځای نه ده اعلی کوالټي چای همسے خریدے اعلی کوالټي هغه ده چې ښه زبردست چلکه ده او پکې زبردست رنګ اچوي نیمبوان مې غشتل په پېښور کې زیات نیمبوانو په ګاډۍ باندې ډریور ته مې دا ودرېږه او سړی خو ما وې دا اوس د جنت را کوشوې دی ځکه چې ګیره د نامه نه اوږده وه او د نامه نه چې دا ګیره اوږده وي زما خپله اصطلاح ده ته زه شیخ الاسلام مې لکه سړی شیخ الاسلام دی ورنږدې شه یو سترګه کې پورانجا چولي او بل کې پورانجا چولي مبالغه کوم او سیبا ګیرې له د کوپرې د بادامو له تیلو هغه چمک ورکړو سم پړقې وه بړې ویلې والې وې چې ورله مې نیمبوان په څو دي وی په دې مې نرد سره نه په سوچ یې ته به په هغې علم خو ما بیا چې ورغلم لاندې ټول واړو مې خدای پاکه په مصیبت ووړي سړي ته مو کتل خو غم دی مې دا غم زیړ به راکې ته چې په څو خرڅې په کیلو کې به یې 10 روپۍ زیات رانه وګټي دې ګاډو والا سره جوړه نه کوم دا غریبانان دي د دې ټول کاروبار د 10,000 روپو د سلام سره جوړې کوي که یو 15 روپۍ د نه زیات وګټي پروا نشته غریبانان خو هم پکې شته داسې هم شته یاره چې تلې ورلمه کړه که نه نو ټول هغه رینډۍ هغه پوټینو نه یې ډکه کړه او دونه ایکسپرټ او ماهر و چې د بره نه یې په یو څو زیړ راوویشته مې دا څه کې دا خو اوس ما ته وایي چې نم زما د خولې نو شی ستا د خوښې دا خو د ټول دغه رینډو نه ډکه کړه د ځوان دوی ما ته څه وایي وایي په دې به زه څه کوم اوس ګوره په دې به زه څه کوم نو په مې خرڅې مې مور له دې 100 وې ډکوم خولې وله ورومه دوا راته وکړي دې څو ما وې حضور پاک د مدینې په بازار کې ګرځېده یو سړي غله خرڅوله مثلا غنم به وایي لاس مبارک یې پکې ومنډه لاندې لاندو براوچ لاندې لامده خو دراني کنه یا صاحب السلعه ما هذا داسې او ورته وایي اصابته السما باران پې شوی هلکه باران په بره کېږي که په لاندې کېږي رسول الله مبارک ورته فرمایي وی تا هغه باراني غنم به بره کړي وو الله جعلته فوق بره کړی به دی چې خلکو لیدلی او بیا څه فرمایي ماشاءالله په خدای قسم کې د رسول الله مبارک په دین په شریعت ته عمل وکړه هر څه به ټیکي بیا څه فرمایي من غشنا فلیس منا چا چې زموږ بس سره ټګي وکړه ما والا نه دی شیخ الاسلام شکل دې څنګه جوړ کړی خلک دوکه کې لاړم پېښور کې مې سیوان اخیستل وره دا و هغه ته مې سیوان په څو دي وي په دې مې جوړه نه کوم په څو راکې خو زه پکې ماله به خروغ راکې هغه راته ګوتی راوغورځولو وي ځان له په خپله غړونکه هلکه مې دا خو اوس د پنځم جنت نه راغی ځان له مې غونډ کړل ښه ښکلې غټ غټ ګوتی کې راله راکړل کور ته مې راوړل پیسې مې ورکړې چې رالم کور ما ته وي دا دې څه راوړل مې ټیپر او سیوان نه پېژنې وی ارزان شی راوړې نو ټول څښا راوړه یاره چې دی وایي تو مې دې سر ته وخته چې ما پکې په خپله یو دانه غونډه کړو تاسو وایه څښا دی وی ښه راشه ورته وګوره پتنوس خانه کې واړو ټول څښو اوبه ته یو به یې دې پینې ټورو یا خدایا دا خو ما بس کې راتلم پخوانۍ خبره دا خو ما په خپله پکې غون کړل بیا راته یو مقتدي ووی چې دا دې ګاډو والا بعضې بعض ټول نه ګوري هم پکې شکر دې شته دې ګاډو والا دې خپل طرف ته په دې غاړه میخونه ټاک وایي نو د کیلو 2 کیلو څخه سیوانو ګوتې ډکې کړی میخ ته چول
نو چې ته ځان لغون کې د لیو تلي غوټه ورکي او ته پیسو ته جیب ته ګورې نو ستا هغه ګوتې هغه میخ پورې وې ځان دکي او هغه میخ کې چې مخکې د لکم ګفت تیار کړی دی هغه د درد کور ته دیم کې موضوع کې هلکه زه چې لو کنه ناوابین کومه شپږ رکعاته او پنځه زره تسبیح ورسره یو دقه یفقو دقا هغې د ټکار د خلکو مخکې وباسي او چې دوا کوي نو لاس داسې اسمان ته اوچت کړي خدای جنت پردو خدای ته جنت ته به مانه جنت ته لاړ شي ته زه خدای وبخله ملته به نه والله چې ورته ویم ګوی به کوم خو ده نه نه الله پرې خبر چې دا هغه شیخ الاسلام واسطاته باندې دی خبر زه دې ووالم او تا به زه نښې دا ټول دوکې داکې شکر باندې مساله وګوره تپاسون ده که نه دې پمپونو والا ته وګوره پمپونه کړو په خدای یقین وکړه په پنډه کې یو پمپ والا ووالم تېل مې واچو زمونږ ګاډی چې مکمل تش شو بل یو ځای کې راته تش شو نو ما ډرایور ته ویل لکه ما ته وی شي بس په تیل اخلاص کړ مې دیکې ګورې نه شم والی اوس به زه کوزېږم دیکې به مې ورو ورو څه چلو که پمپ ته ورسو یاره بسیله په خوارۍ خدای او پمپ ته ورسولو بلکل تشو د 9200 پکې راغی پنډۍ ته تلو نیم تشو نیم ډکو نیم دې پمپ کې تیل واچوه چې واچول مې څو شوې وی 200 د پاسه 10,000 و د سپېره بچیه دا خو زما په اندازه پکې د څلور نیمو زرو راځي ابلو دا قسم یاره وي دغه شی دی مې د تا په بیل چاړو ووالو پمپ والا ګیس پمپ والا غلا کوي دا ټول ګن کپان دا چاله دا پیسه پیدا کوي بچوله دا چاله ښځېله ای ظالمه ځان له دې خیرت تباه کړه په خدای قسم چې مړ شي که دا بچي دې پکار شي دا حرامه چې دی ولا پرېښې ده قسم دې که دا ښځه دې پکار شي دغه جنازه کې صابون مابون او که چاله له 100 روپۍ ورکړې هم د ریاکارۍ بخل مخل نشته اته جنت راکې ولې دا جنتونه چې ته زما په خیال هسې مفتو کې ګپ دی څه چې ته دنیا کې د ارام خوري کړې ده پردي جیبونه دې والي دي ډاکټر ته وګوره کم غم جاړې شکر دې خم پکې شته زموږ دا ټول نه یاد داسې دوستان ډاکټران دي چې په خدای یقین وکړه خلکو سره امدادونه کوي نیکان صالحان لیکن بعض ظالمان د ټیسټ ضرورت بنی ته به ولیکي د الټراساؤنډ بنی ته به ولیکي د ایکس رې بنی ته به ولیکي هغه پکې کمیشن دی او د اعلی کم د منټریشن کپړې به په 200 داوي دی به د خپل کمیشن لپاره شپږ سو ولیکي د بعضې دارو برته ضرورت دی او د کمیشن دی برته ځان نه لیکي زمارونه حرام نه ګورې ښه د خدای نه چې غواړئ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك خدای حرام نو ساتي د هغې په ځای حلال راکړي د حلالو په لږ کې چې کوم برکت دی په خدای کې په حرامو کې دی پخوا به د پیو کې مولانا عبدالقیوم صاحب خلکو اوبه جوړي اوس د کیمیکلو نه جوړی ستاسو علاقه به ښي دلته پیسو چا میلاوېږي ما به د یو بوډۍ نه پی وړل سهار چې مې لمونځ وکړه امامتي مې کوله نو سهار وختي به پی راکول ما ته یې کولې بوډۍ ته وایي اوبې پکې ډېرې کړې ما ورته ترورې په پیو کې اوبه ډېرې دي داسې په عاجزۍ مې ورته وویل که خدای پرې رحم وکړي ما ته یې ولې اوبه پلیتې دي څه وایي نو مې زه پرې غسل خو نه کوم او نه پرې اودس کوم چې ته وایې پاک پلیتې دي اوبه خو ما کله کور ته تېره باندې ولې خرڅوې نو قسم یې خوړی هغې چې به قسم خوړي ما خدای وواکه ما پکې اوبه اچولې یاره چې دی وایي بس ما ټیک وایي کور مې هغې ملامته کړ تاسو وایئ چې اوبه چې هغې قسم وایي ټیک ده دا پپیو کې اوبه نه اچي دا په اوبو کې پې اچي اول بالتي کې اوبه واچي پاتې په میخله شي ورونو دا شیطان دې رزیلې ته پسته په وخت کې دا جوړ هغه لا بیا هم زه ګناه پې اوبه اوس ورشه کیمیکلو نه درته جوړی خبرې چې دا کوم کیمیکل دي ما نه واورئ چې دا غونډ چای در باندې ارامه کړم چلو قصه دې خلاصه کړه ولې دغه پیپ پکې اچوي دا هغه کیمیکل دی چې دا کم مړی وشي وارث یې نه او دی وایي چې موږ یې څه موده ساتو د پاسه به چې کم دارو اچوي دقه دارو نه پی جوړېږي
گردے تباہ جسو کہ اس کی گردے ادرے گی انسخا پرپوس تباہ لبلبا لا غلوبی اثر پا لبلبا دی تو دنیا پا شوگر مریض آگتا الکہ دا خو معشوم دی شوگر وطاو شو میں پیڑر کی بدے والا پے ورکڑی کیمیکل والا کہ کیمیکل والا پے اس کا لبلبا ادرے ختم اے ظالمہ تخپل بچی نہ لے اے ظالمہ تا خدا نہ لے گی تا قبر نہ لے تا قیامت نہ لے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ مبارک سر قیامت پرستر کی سی امت دے غرق تمہاروں ٹول دوستان چی سمرے ار چاہتا پتر چیز سمرو بو کے اور سمرو دو بونا بارے حرامن توبہ باسے حلال لگ خری برکت پا پکیوی دیر حرام کہ دیر ہوئی سبا دا پا دارو لگی پا مقدمو لگی پس پتا دونو لگی توبتے ہو بس نو خیر خبر آن لری لالا خود ما خبری عموماً اصلاحی وی نو اغوسے حضور پاک تسوی وی ما دے خدای پاک دا قیامت پرد دا حرام خورو سب کے پاسے کرا دی پرے کے دے اسے پرے خودا لالا خپلو بچولے پے ورکر دغا دا چی پا منڈا منڈا رالا چرالا سنگ اسے نو حضور پاک اغا صحابی تاوی دا اسے خوشے کپرے دا لیکن دیو صلاح لکڑا دا دی والا بچی دی پا دی غار کے اغیر خوراک پا سکنے بدا سمڑی او بیا رحمت للعالمین اعلانو کو اذا نپس با دا بچو پا روزو کے اخکار نکوے یو مرغیر پا جالے کی بچی دی دانا ولوڑی ادھے ملک لا بچی مفتو کے لالا دا معجزہ شوا وچے حضور پاک دا دنیا نا تشریف یوڑا دا معجزہ مول صلی اللہ یو معجزہ دا حضور پاک دا قرآن پا شکل کے اس ہم باقی پاتے دا وجوہ العجاز دیر دی خزرتا مختصر وے کلچ اللہ پاک پا نبی علیہ السلام قرآن نازل کر تمکی مشرکان وے نا دا استخبل خبری دی افتراد دا خدای خبری ندی ما اللہ وتا چیلنج ورکو قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا زیدان سر پیریان مرگری کیا کہ سوک عاملان پکی و طاقت لري جوڑ کے بیا دویم نمبر حکم راغی و تنور مسانکلا فأتوا بعشر سور مثله مفتریات لس صورتونو جوڑ کے بیا ورتنور مسانکلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين زیرا کور دی سورت دا تنوین طالبان وی دا تقلید تنکیر دی سورت کوثر پشان جوڑ کچھ آغاسی دا عربیت و قوانین و قوانین برابری دا فصاحت و بلاغت رموز و اسرار پکی وی ایجاز وغیرہ او پا قرآن کے جکم ربطون و کمالات دی ابا پکی ورشو گورے دا دنیا کافران سمرن خطی دا قرآن پا مقابلہ کے دا کربون ڈالر دا روزو پا حساب لگئی لیکن دا قرآن دا رپورٹی صورت برابر صورت نہ جوڑ کڑے دے نہ جوڑو لیشے و نہ بجوڑ کے ولے معجزہ دا نہ معجزہ مثال سب نشی پیش یا رسول اللہ مبارک فرمائی دا ترمذی حدیث تی جلد ثانی کہ دا کم پیغمبر معجزہ ڈیری امت پڑی زما معجزہ دا قرآن پا حق شکل کے غٹ معجزہ دا امت پا ممگٹی کے خیر انشاءاللہ او دا ہمیشہ معجزہ دا دائمی امت پا مم الى قرب القیامت دائمی وی کے خیر انشاءاللہ دا دمر عظیم قرآن رو دا زمان ستاسو پا قسمت لکلے من اغا قومیو جدا من ایمان پا دا قرآن دے تو روائے الحمدللہ من اغا قوم دے جدا من ایمان پا اغا مبارک پیغمبر دے جدا قرآن شریف پہ نازل دا اکثر یو خبر طالبانو تنکم او تاسو تیم القرآن نور تنگا میں ہوئے القرآن نور نزل من النور دا اللہ دا ذات نازل دے بواسطت النور جبریل الى النور رسول اللہ مبارک لیخرج الناس من الظلمات الى النور خلق دا گمراہ دا تیارن ایمان دا دا قرآن برکت تے دا رسول اللہ مبارک برکت سو مر دوستان یہ ٹوڑونا یو سو مطالبے دا برا سرمانے یو دنن نفس بٹول دا قرآن شریف تلاوت کرے لا سجد کے انشاءاللہ ہوا ہے
دې موبایل د لاسه تلاوت د خلکو نه پاتې دا به وایي. نمبر 1. دویم چې څومره مشران یې د ټولو نه یو مطالبه کو او دې کې به ټول ما سره ملګرتیا کوي یو بچی به قرآن او علم ته وقف کې لاس اوچت کې انشاءالله وایي یو بچی قرآن یو بچی علم نه ورکې په ډوډۍ مه یارېږي ډوډۍ به خدای درکړي دغه بچی به ستا د دنیا او د آخرت ګټه انشاءالله. دریم به یو بل کار کوي د علماو سره تبلیغ والاو سره تصوف والا تسبو والا سره حافظانو سره قاریانو سره عالمانو سره او مدرسو سره به د زړه مینه کوي به او ګور یو خبره ته کوم اخیری کې دا دین زمونږ د ټولو شریک دی الله زمونږ د ټولو دی رب پیغمبر زمونږ د ټولو دی قرآن زمونږ د ټولو دی نو دا په شریکه چلو کړه څنګه په شریکه چلو ګوره یو ګاډی دی ګاډی دا ګاډی انجن پکې اصل شی وي انجن وایي دا ګاډی وچلو چې زه سټارټ نشم زما موبایل زما پټرول برابر نه الیکټریشن هغه تارونه مې برابر نه نو ته ګاډی روان کړه واقعي ټایر ورته وایي چې انجن صاحب که ته سټارټ هم شي او ستا هر څه برابري او حضرت چې تر څو زه په ګاډي کې نه یم یا زه پنچر یم ستا پلار د قدم وایي خبره ټیک ده بې ټایر هم نه چلېږي هغه اکسلیټر چې امین پخپیک دی ډرایور چې پخپیک دی هغه اکسلیټر ورته وایي انجن کاکا جي او ټایرونو کاکاګان که تاسو هر څنګه برابر یې خو چې ماله چا خپلې راوړی زړه قیدلې نه یم ته دې روان شي هغه شی هغه داسې سی ولولو خان ګیر ولولو خان وایي چې زه نه یم راقیدلی د ته مخکې رستو شه نو دا ټایرونه به خپل کار شروع کړي انجن به هم کار شروع کړي اکسلیټر به هم کار شروع کړي ولولو خان به هم کار شروع کړي نو ګاډی به روان شي داسې ده که نه ده بل مثال هم در کوم د حضور پاک په زمانه کې حضرت اگر چې صحابه هر صحابي هر یو کار د دین کړی دی هر صحابي هر یو کار د دین کړی دی خو زیات چې کم کار کړی دی تاسو بیا حضرت ابو هریره درسونه کول عبدالله ابن عمر درسونه کول حضرت انس درسونه کول رضوان الله عنهم اجمعین ابو ایوب انصاری اکرمه ابن ابي جهل خالد ابن ولید تور په وګره کافر مقابله کې جهاد دی عبدالرحمن ابن عوف او حضرت عثمان څخه کړي پیسې ولګول نو علما قاریان بدل درسونه کوي تاسو به څه کوئ لکه تاسو پیسې لګوئ علما به د ابو هریره کار کوي رضی الله عنه تاسو به د حضرت عثمان او عبدالرحمن ابن عوف شان څه لګوئ لکه پیسې هغوی به ورسره نور د دین کارونه کول یاره تاسو خیر د خپل فرض کوئ او دا پیسې مړی چې وشي خیرات ورپسې کوئ په دا خیراتونو څه کوئ په خلکو روجې وخورئ والله هغه خلک هغه روجو خیرات چې دې خوا راوځي که د مړي خیرات وي د مړي او چې دې خوا راوځي غاښ کې ډکې وي ای ته دې خدای تباه کړه هسې راوغوښتو په غوښه پکې نه وه د مړي خیرات خو چې ټوخ کوي ای ته امینه خدای دې غر کې ظالم بچي ټولې را باندې خشکې وخوړه نو څه پې په داسې خیرات هغه د مړو خیرات مدرسې له راوړی صدقه جاریه وکړئ چې ماشومان پې خدای حافظان کړي ثواب به د بابا وشي ودونو کې څو رایې او ودونو کې 10 لک او 15 لک روپۍ په شادي حال کې تاسو به ډوډۍ لګوئ 2 ورځې پس د خلکو یې ریاکارو دپاره د زوی واده لور څونه 10 لک روپۍ ولګېد او یقین کوه که خلک خوشحاله کړي چې بار روزي که نه مړه دپاره بسخا چرګانې لال کړي سړیان ګریسې پکې باره خرابه او د غاښ نه به په ډکې غوښه وباسي نو خوار شي چې خرابه وسله دې خوړه چې خر ځان د سپېمو